جګجنګ سنګ 9 کاله وروسته د لومړي ځل لپاره په باړه کې د خپل کور لیدو ته ورستون شوی. هغه خپل کوچنیوالی دلته تیر کړی. غم، ښادي او لوړې ژورې همدلته لیدلي، خو اوس ورته د خپل کور دروازه تړل شوې. له دغه ځایه تر کوچېدو دمخه هغې خپل کور یوې بېوزله مسلمانې کورنۍ ته پرېښی و. له هغې یې کرایه نه اخیسته او یوازې دومره یې ترې غوښتي وو چې د دوی تر بیرته ورستنېدو یې وساتي. دا زمونږ کور 2011 کې مونږ نه پاتې شوی، دا کور پاتې شوی د سلشه مونږ په سلم خرڅ کړی دی، شل خرڅ کړی دی. مونږ نه دا کور پاتې شوی 2011 کې ماټر ګولې شروع شوي دي. دا ټول کور که څه دا مونږ نه همداسې پاتې شوی دی. د کور په انګړ کې دغه خونه د هغې د رمثال و چې د سیک ټولنې نارینه او ښځې به د عبادت لپاره ورتللي، خو نن ورځ دغه ځای بند او خالي پروت. 2011 کې ماټر ګولې شروع شوي 2-3 ځله مخکې، نو ماټر ګولې به دلته ورې غورځېدلې. موږ 2-3 ځله دلته سختۍ سره تېرې کړې، کم از کم 10-15-20 فکر خاصونه ماشومان زنانه وو، د کې مثلا شیالونه وو. دې ټایم کې سختۍ سره مو ډېر خفګان سره مو دې ځای نه تللي. له دې لارو کوڅو سره د جګجنګ سنګ نه هېرېدونکي یادونه تړلي. دې ځای ته څیرمه د هغه د نږدې ملګري سیتک سنګ کور موقعیت لري. ځایي خلکو به هغه له مینې د چچکي په نامه یادوه. سیتک سنګ هم د خپل کاله د لیدو هیله درلوده، خو هلته میشتې کورنۍ د دې کار اجازه ورنه کړه. دلته تقریبا 12 کوټې جوړې کړې وې، جوړې کړې که تقریبا 40 کلوب کې تېر کړو او ښه پکې خوښ شولو. دا نه وایي او دا ځمکه ده او دا کوټې بیا چې کله لږ شو کړه دا ځمکه به خطا کړه ښه کلوز او دلته وي تو سیکون نه وړو او چې چېرته سیکون وي ولته ټیم نه پوسېږي او چې سیکون وي که یوه خونه که دوې خونې وي بېخي ټیم پوسېږي. باړه یو وخت په ټول پاکستان کې د سوداګرۍ او د غیر محصول شوي قاچاقي توکو د پلور لپاره مشهوره وه، خو بیا ځایي توندلارو ډلو د بېلابېلو فرقوي توپیرونو له مخې د خلکو په وژنه لاس پورې کړ. په باړه کې سیک ټولنه تر 4 لسیزو زیاتې مودې راهیسې میشته وه، خو توندلارو ډلو ټپلو له لږکیو څخه د جزیې په نوم د شرعي مالیې په راټولولو پیل وکړ. تر دې وروسته چې کله په دغه سیمه کې پوځي عملیات پیل شول، نو د لږکیو په شمول زیاتره ځایي خلک له باړې څخه نورو ځایونو ته وکوچېدل. په پېښور کې د سیک ټولنې په درمسال کې له باړې څخه کډه شوو ځینو کورنیو پناه واخیسته. چچکي او ځینې نور سیک میلمانه اوس هم دلته تم کېږي. موږ ولته لوډ 50 کې به ګورو نانک پنجان دو او موږ ټیم دی ولر کې کرین کامې وي بیا کله دلته روشو بیا خاورله د درنسور کې شپې کوو پردو کلي خو نشي تللی. په 2011 میلادي کال کې له باړې څخه تر کوچېدو وروسته ځینې کسان بیرته خپل عادي ژوند ته ورونه ګرځېدل. چرن سنګ چې کور یې تر 2 خونو محدود شوی هم له دغه کسانو څخه یو دی. پوړه کې بس هغه ځنه متاثرین شو، ولته غټ کلي وو، بس غټ زوی وم، بس تکلیف نه و، هغه نه و، بس پلار هم بس دلته بیا بیمار شو. پلار به بس ګرځېده اکسرسایز به کېده که نه ولته دلته خو بس تنګ شو، بس ډېر زیات خراب شو. بس